نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د معارف رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د تطبیقي او عملی تجوید له نوي درس او نوې خپرونې سره یو ځل بیا زه محمد حضرت حنیف ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو په نننۍ درسي خپرونه کې به انشاءالله العزیز د قرآن مجید او وروستۍ صورت الناس صورت لومړی تلاوت کوو. له هغې وروسته په همدې تلاوت شوي صورت کې به د عملي او تطبیقي تجوید درس وي. نو هیله مو ده چې خپرونه په غور سره واورئ او د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې سئ. مخکې له دې چې درس شروع کړو، الله متعال دې وکړي چې کوم خپرونې تاسو اورېدلي تر اوسه پورې او په هغې کې چې کوم تجویدي قواعد مونږ شرحه کړي یا عملا تاسو ته مونږ ښودلي دي، نو تاسو هغه زده کړي وي او د تلاوت پر مهال تاسو تطبیق کړي عملي کړي وي. الله متعال نه مو غوښتنه او سوال هم دا ده چې الله متعال د مونږ ته د خپل کتاب د صحیح لوستلو توفیق نصیب کړي. الله رب العزت دې مونږ ته قرآن لوستنه جوړه کړي. په لومړیو خپرونو کې مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې له تجوید سره یا له تجویدي قواعدو سره د قرآن لوستل دا مهم او ضروري دي، خاصتا په لمانځه کې. نو دې وجې نه محدود صورتونه مونږ په دې خپرونو کې تاسې ته درس کړل او په هغې کې تاسې ته عملي او تطبیقي تجوید درس مختلف تجویدي قواعد لومړی مونږ شرحه کړل، هغې وروسته مونږ عملا او تطبیقا تاسې ته وښودل، فقط د په همدې موخه او د همدې لپاره چې د تاسې قرآن لوستنه جوړه سي. خو په دې باندې بسنه او اکتفا مه کوئ. کوم ترتیب او طریقه چې مونږ تاسو ته وښودله کولی سئ چې له دې وروسته هم تاسې دا سلسله همداسې جاري وساتئ. که خپرونې مو ثبت کړي وي، درسونه مو ثبت کړي وي، بار بار هغه اورئ او له ځان سره تلاوت کوئ. کله چې تلاوت کوئ له هغې سره یې مقایسه کوئ چې تر کوم حده پورې زمونږ په قرآن لوستنه کې یا تلاوت کې فرق راغلی ده، څومره زمونږ تلاوت او قرآن لوستنه جوړه سوې ده، څومره حده پورې مونږ تجویدي قواعد او احکامات په خپل تلاوت کې مراعات کړي دي. کوم ضعف یا کوم کمزوري وي هغې ته متوجه اوسېږي او د هغې د اصلاح کوشش وکوئ. راځو درس پیل کوو. د الناس صورت یعنی قل اعوذ برب الناس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. راځو تلاوت شوي صورت کې د عملي او تطبیقي تجوید درس ته. قل اعوذ، ډېر کلمات د دې صورت او د مخکري صورت سره یو شانتي دي. نو تیر خپرونه کې مونږ په هغې کې چې کوم تجویدي قواعد و تر ډېره حده پورې مونږ شرحه کړل. کوشش کوو چې هغه قواعد په ځینې ځایونو کې مونږ یو ځل بیا یا تکرارا شرحه کړو تر څو تاسې ښه ورته متوجه سئ. قل اعوذ، قاف له ډک حروفو نه دا ډک ویل کېږي، لام ساکن د اواز ټکان پیدا نه کړي.
قل اعوذ ونوي قل اعوذ بلکې قل اعوذ همزه واضح تلفظ سی ورپسې عین د عین هم واضح تلفظ سی خپل مخرج نه عین په حمزه باندې بدل نکو ډېر لوستونکي عین صحیح نسی تلفظ کولی د عین په ځای باندې حمزه وایي یا عین په حمزه باندې بدلوي داسې وایي اعوذ دویم عین هم په حمزه بدل کی نه بلکې اعوذ واو ساکن لغې مخکې عین پیښ لري نو واو د مد توری ده لنډ مد کیږي پکې د دوه حرکتونو په اندازه باندې اواز کش اعوذ برب الناس برب الناس را زور لري ډک تلفظ کیږي با مشدده ده قوت سره ویل کیږي برب بنوي برب الناس نون هم مشدد ده قوت سره ویل کیږي دویم دا چې مشدد نون کې همیشه غنه کیږي د دوه حرکتونو په اندازه باندې اواز د پزې وروستۍ برخې ته چې خیشوم ورته ویلی کیږي هلته تم کیږي نو دې ته غنه ویلی کیږي په مشدد نون او مشدد میم دواړو کې غنه وي برب بالناس سین باندې چې کله موږ وقف وکړو نو د وقف له وجې ساکن کیږي سکون سبب د مد او له هغې مخکې الف دا د مد توری نو دا وقف په حالت کې بیا دلته مد عارض للسکون کیږي او د مد عارض للسکون قانون مخکې مونږ شرحه کړی و یا د دې حکم مونږ مخکې په مختلفو خپرونو کې شرحه کړی و چې دا جایز مد ده په دې کې لوستونکي او قاري صاحب ته اختیار د لنډ مد کوي او که اوږد مد برب الناس لنډ مد برب الناس اوږد مد دواړه جایز دي خو دا په هغه صورت کې چې کله مونږ په الناس باندې وقف وکړو یعنې د الناس په سین باندې مونږ وقف وکړو او که چیرې وقف نه کوو نو بیا سین متحرک ده سکون سبب د مد هغه له منځه ځي هغه ختمیږي نو بیا فقط لنډ مد کیږي په الف کې برب الناس ملک ناسي بیا به داسې نه وایي ناسي نه برب الناس ملك الناس ملك الناس ملك الناس کې بیا الناس نون مشدد ده غنه کیږي او دلته هم د مخکې په څیر مد عارض للسکون کیږي که چیرې مونږ ناس باندې وقف کوو اله الناس لم باندې ولاړ زور لنډ مد کیږي یا مد صله اله ها په ح باندې بدله نسي اله الناس ونه وایو اله بلکې اله الناس دلته هم نون مشدد غنه کیږي او الناس سین باندې که وقف کوو مد عارض للسکون کیږي او که چیرې وقف نه کوو بیا فقط لنډ مد کیږي اله الناس اوږد مد اله الناس لنډ مد او که چیرې وصل کوو اله الناس من اله الناس من نون ساکن له هغې وروسته شین د اخفا له حروفونه ساکن نون کې اخفا کیږي من شر دلته هم را مشدده قوت سره ویل کیږي دویم دا چې را کسره یا زیر لري نو باریک ویل کیږي شر الوسواس شر لام ساکن اواز ټکن پیدا نه کی وسواسل دواړه واوونه معروف او واضح تلفظ ډېر لوستونکي دلته دا واوونه معروف نه وایي من شر الوسواسل وسواسل دواړه واوونه معروف وسواسل خناس کې هم نون مشدد او کچيري وقف کو نو خناس الف کې بیا مد عارض للسکون کیږي او کچيري وقف نکو وصل وایو نو بیا فقط لن مد کیږي خناس الذي دلته ځینو لوستونکي نه موږ اورېدلي دي د الخناس باندې وقف وکړي مثلا داسې وایو من شر الوسواس الخناس وقف وکړي بیا چې کله
ورپسې آیت شروع کوي نو الذي نه وایو بلکې خناس ورسره یو ځای کړي بیا داسې وایي خناس الذي دا اشتباه غلطي ده دلته خناس باندې چې کله وقف وسه نو بیا چې کله موږ شروع کوو نو الذین به شروع کوو بیا به خناس نه ورسره یو ځای کوو الذي ذال له خپل مخرج نه واضح تلفظ سي او له ذال نه وروسته ساکنه یا د مد توری ده لن مد کیږي الذي يوسوس دلته هم دواړه واونه معروف او واضح تلفظ يوسوس في صدور في یا ساکنه لغی مخکی فا زیر لري نو یا د مد توری ده لن مد کیږي دو حرکتونو په اندازه آواز کش کیږي في صدور الناس بنوي في صدور صاد لډک حروفونه د همیشه ډک ویل کیږي صدو واو ساکن لغی مخکی دال پیخ لري من قانون ویلو کله چې واو ساکن وي او لغی مخکی حرف پیخ ولري نو واو د مد توری ده او کله چې د مد توری پسې سکون یا حمزه نه وي نو بیا لن مد کیږي ځکه سکون او حمزه د مد سببونه دي که چیرې هغه موجود وي نو بیا په د مد په توري کې اوږد مد کیږي او که چیرې سکون او حمزه نه وي نو بیا فقط لن مد کیږي د دوه حرکتونو په اندازه فی صدور الناس الناس کې دلته هم نون مشدد ده او سین باندې چې وقف کوو نو مد عارض للسکون او که چیرې وقف نه کوو بیا فقط لن مد ده فی صدور الناس او که وقف ونکو في صدور الناس من الجنة نون مشدد ده قوت سره ویل کیږي دویم دا چې مشدد نون کې لږ وړاندې هم موږ ویلي همیشه غنه کیږي د دوه حرکتونو په اندازه آواز د پسې وروستۍ برخه کې تم کیږي من الجنة جنة والناس نون مشدد ده غنه کیږي او له نون نه وروسته الف دې کې مد کیږي که چیرې والناس په دلته یوازې مد عارض للسکون ده وجه دا ده چې دا سین د وقف له وجې ساکن کیږي نو مد عارض للسکون کیږي لنډ مد او اوږد مد دواړه لوستونکي او قاري صاحب ته اختیار ده من الجنة والناس من الجنة والناس لیکن په ابتدایي خپرونو کې هم ما دا قانون غالبا شرح کړی و یو صورت یا کوم آیتونه چې مونږ تلاوت کوو په هغې کې که چیرې څو آیتونو په اخر کې مد عارض للسکون وي مد عارض للسکون وي نو په هغې کې به یو ترتیب اختیاروو په دې معنی که چیرې په اول ځای کې موږ په مد عارض للسکون کې لنډ مد وکړو نو بیا بهتره دا ده چې تر آخره پورې په هر ځای کې چې مد عارض للسکون راځي هماغه قصر موږ اختیار کړو لنډ مد وکړو او که چیرې په اول ځای کې موږ اوږد مد اختیار کړو په مد عارض للسکون کې نو بهتره دا ده چې تر آخره پورې بیا مد عارض للسکون کې موږ اوږد مد اختیار کړو دا د قرآن د تلاوت حسن زیاتوي دا د تجوید علماو دا قانون او قاعده ذکر کړې ده داسې نه وي چې په یو ځای کې په مد عارض للسکون کې موږ لنډ مد وکړو بل ځای کې بیا اوږد مد وکړو بل ځای کې بیا لنډ مد وکړو بل ځای کې بیا اوږد مد وکړو یو ترتیب اختیار کړو یو طریقې اختیار کړو دا بهتر صورت ده الله متعال دې موږ ته د صحیح قرآن لوستنې توفیق نصیب کړي الله متعال دې موږ همیشه د قرآن په خدمت کې ولري او الله رب العزت دې زموږ د خدمتونه د خپل رضا سبب وګرځوي دنیا او آخرت کې د الله متعال زموږ د فلاح او کامیابی ذریعه او سبب وګرځوي الله متعال دې موږ په خپل کتاب باندې رښتینی او صحیح عاملین وګرځوي او الله متعال دې موږ په دې لاره کې همیشه کامیاب او کامران ولري الله متعال دې خپلې مرستې او کومکونه او خپل توفیق همیشه له موږ سره شامل حال ولري هغه ورونه او خویندې چې له ابتدا یې موږ سره د خپرونې تعقیب کړي دي الله متعال دې هغوی ته عظیم اجرونه ورکړي او الله متعال دې
د هغوی شوق و مینه او حرص د قرآن له زده کړې سره لا زیات کړي. الله متعال په دې لاره کې که کوم ستونزې او مشکلات لري، الله متعال ته په خپل فضل و کرم سره دا ستونزې او مشکلات حل کړي او د صحیح قرآن لوستنې توفیق نصیب کړي ورته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.